قاری جی زموږ په دې ماله کې چې دا ځلوبو وال دی ها د څونه ټیم وشو چې دی دلته ځلوبۍ پخوي یاره زما خو چې یاد دي دی د غزلوبۍ پخی خو د اوسه پورې نیغې ځلوبۍ پخې نه کړې یاره د محلي خلکو په کولا غوږونو باندې زما دا یو خبره واورئ که روژه ماتي دپاره چا زمونږ کره چاټ او پیکوړې را نه وړلې نو مهرباني وکړئ واوره پسې مه راځئ یا بچې دا پیسې واله او لاړ شه مېلمانه راغلي دي یو بچی یې راوړه دا جې بچی خو ښځې راوړي سړي خو نه راوړي هلکه طلاق له شا غاړې سره ډز کې که نور پوښتنې نو د مخکې نه ډز وکړه कुछा ولې څه وشو साइकिल टायर ऑर्डर दे दो हम पठान है साहिब हम ये नहीं कहते आई डोंट केयर हम सीधा कहते हैं जमड़ा मखदी वृक्षा جان وګوره کنه ماته میسج راغی لیکلی دي چې شلو کسانو ته سینډ کې نه په کور کې به خوشحالي راشي او هله شلو کسانو ته ولېږه نه دا ما د واده نه مخکې شلو کسانو ته سینډ کړی و نه بیا څه وشو جان څه وشو خو بس تا سره مې واده وشو که نه बस बहुत हो गया आज के बाद ना तो मैं खाना बनाऊंगा ना बर्तन धोऊंगा क्या कैसा लगा मेरा मजाक یله کسد کوزی یو ګیلاسو بخودا ودا اخا دادا دا دې دروړم دادا دا والا یله کسد کوزی په دې आवाज دې سو شو دادا مړی مې خرابه ده زدا پاس صد کوزی چې کیمله دې بوزما څوک کې حکیم صاحب کور شته نه نشته راځه کنه وا 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 اوسه دا والا وا मड़ा इधर सर नीचे करो क्यों हमारा दुश्मनी है आपका दुश्मनी है हमारा तो नहीं है नहीं पिछले दिन हम उसका मेहमान को कुबड़ी में गोली मारा वो बोलते हम तुम्हारा मेहमान के कुबड़ी में गोली मारेंगे वो मरा किधर भागते बात सुनो खाना खराब वो किधर है خسد کوزی دادا ته وایه چې دا چد مخ کې ورې په دیوال باندې ګرځي او کنه یاره استاد جي ستا اوس په چرمخکې کې څه کار دی چرمخکې چېرته زموږ نه تپوس کړی چې موږ په ځمکه ولې ګرځو ستا هم بس پارسه کې کاري غلی شه صد کوزیه خانو که د خدای په نامه دې څه وس کېږي او مدد دې را سره وکړو د 3 ورځو نه نهر یم په ځان مې څه پروا نشته خو کور کې مې بچي دي په سکول کې مې داخل کړي دي هغوی ته د کپړو ضرورت دی خاطر یې کار وکړه تر پاسه ما سره دننه راځه خان زه خو یو غریب سړی یم په دې غټو غټو شاپینګ مالونو کې زه چېرته کپړې اخیستی شم اوهو ته غلی کښېنه بس راځه ما سره که نه یار وعلیکم السلام خیر خیریت دی بس داسې کار وکړه یو 3 سوټه د ماشومانو لپاره کټ کا او دې کس له ورکړه ستا د درملن یما ستا د درملن یما ملنګ مې د دربار کا توګه پیغمبره یا خادم مې अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम दुनिया में टोटल कितने बरी आजम है 7 बर आजम कौन कौन से ये क्या हरकत है ये हकीम साहब का दुकान किधर है
कॉल के लिए बैलेंस ना काफी है, लेकिन फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाजी उसको याद से बता देना कि गुलखान का फोन आया था।